دی ما سره زما د خپلې پښتو غم دی وطن نه ویني کورسۍ پسې ورځغلي څړوند کړی غرضونو دا عالم دی شروع کوم په نامه د لوی رب چې ډېر مهربانه او بخښونکی دی د ګران او ډېر محترم مشر جناب منظور پښتین صاحب او پر سټیج ناست د ټولو درنو او د وطن په غم غمجنو مشرانو و ما ته مخامخ په پنډال کې ناستو ننګیالیو غیرتمنو وروڼو او په پښتني ننګ او پت پتمنو خویندو ستاسو په اجازه زما ډېر قدرمنو وروڼو خویندو مشران به نور هم انشاءالله په ډېر تفصیل سره خپله خبرې کوي خو زه نن د دې موقع په مناسبت دا خبره ضروري ګڼمه چې د دنیا د ترقي یافته او پرمخ تللي قامونو له نړۍ سره د یو آزاد او خودمختاره مقامونو په حیث د خپلو وطنونو د خدمت او د محتق په لاره کې له خپلو ظلمانو سره خپلې پښتنو خویندو او لونو ته هم دا پوره موقع ورکړې دي چې دوی د خپل قام او د وطن پرمخ تلو کښې په ډګر کښې د خپل رول ولوبوي زموږ د قام او د وطن چې دا وخت له کومو ستونزو سره مخامخ دی په دې حال کښې باید چې زموږ خپل وروڼه پلرونه د خپلو خویندو او لونو داسې سیاسي روزنه وکړي چې زموږ د وطن خویندې هم د خپل وقام او د وطن د ترقي او د پرمختګ دپاره او ډېر پر امن او پر سیاسي انداز باندې تر سره رسولو پورې جاري وساتي زه نن هم راغلي ټولو خویندو او د دوی کورنیو ته داد او آفرین وایم چې دوی د خپل قام ننګ په خاطر نن له موږ سره په دې غونډه کې شرکت کړی دی او د نن راغلو ټولو ننګیالیو وروڼو څخه هیله او پوره امید لرم چې آینده به دوی هم د خپلو خویندو لونو ته دا سیاسي حق ورکوي چې هغه هم د خپل قام په حقوقو ترلاسه کېدو کښې په ډېر ښایسته انداز او پر امنه لارې سره د قامي مقدمې ته چمتو واوسي خو په اخر کې زما ننګیالیو غیرتونو وروڼو تاسو لږ سوچ وکئ زموږ قامي مبارزې دپاره هم خپلې خویندې لونه تیار په باعزته طریقه راوتلو ته هم تیارې نه دي او په دې کې زموږ پښتانه وروڼه معیار او شرم محسوسوي مګر دښمن مسلسل لګیا دی چې په دې کې زموږ د قام او د پښتنو خویندو په پردیو وطنو په خیراتو باندې مجبوره کړي دي او دا لحظه ډېرې پتمنې پښتنې خویندې پر عربو او د نړۍ پر نورو قامونو باندې خرڅه کړل شوي دي د ټیم د کمۍ له وجې ما د علي وزیر د مورکۍ او د ننګیالۍ کورودانې لپاره یو نظم لیکلی دی زه شاعره خو نه یم خو نظم به تاسو ته وړاندې کړم پښتنو یو څو ګیلې لرم پر زړه درته وکړم نن تاسو ته که نه څه سوالونه د ترخه جواب یې غواړم سوچ پر وکئ خفه کېږئ خو به نه ما لوستلي کتابو کې هر څه ډېرو د پښتون قام نن غیرت ډېر تر هر څه نن حالات لږ څه بدل راته ښکارېږي نه پوهېږم لوست غلط تو که رښتیا پښتانه ډېر زورور سره په جنګو بې خونخوارو پښتانه کړل څه پر شا سیمه لالې وکئ غږ پر ننګیالیو پښتانه زلمان میدان ته تنګېده لوی ناورین یې جوړ پر کور د خپل وطن کوي له دښمنه یکه ورکه هره خوا نن هم تور لیوان راغلي زموږ وطن ته نن هم تور لیوان راغلي زموږ وطن ته د علي کور یې کوي زیر په زور تباه په دې حال کښې د علي مورکۍ نارې کړې ننګول یې پښتانه نام په نامه ورسې د کور مخ ته مې جوړه ایدیره سوه یو علي را پاته سوی هغه هم نن دی په خوله کښېدلی وه د علي مورکۍ دښمن ته سترګې سرې کړې ولسي اوس ته خیر نسته ننګولي مې دي وروڼه پښتانه غیرتي مورکۍ ته ولې سوې خاموشه
ګمان داسې پښتانه اتفاق نه کړي ستا په خوله کاش د علي د مورګۍ غږ چا اورېدلی ساحرې به نه زړن نن له خفګان ساحره خورکۍ د نسي نا امیده ننګیالي ځوانان یاسته پر دې جهان ساحرې خورکۍ ستا سره ډېر دي دردولي پښتانه ځوانان ولاړ نن پر میدان څوک وایي کې به سمه پوره نه کړي زموږ غوښتنې ورته جوړ به کړو پر مځکه لوی توپان څو بې ننګو نه به ته هم ګیله نه کړې څو بې ننګو نه به ته هم ګیله نه کړې چې هغه دې تل لګیا د کار په زیان هغه تل وي هغه تل غواړي د کام هغه تل وي ګټوار د کام د کامې غمجن نه دی د پښتو او د اسلام مګر خیر دی منظور چاند ته پښتانه زلمیان روان د ده پر لاره دویم کړی دا سوګند دی نه ویرېږي نه خرڅېږي او نه به ټیټ سي عمر واړه پښتنو خوند هم کړی د دا اوډه پښتنو خوند هم کړی د دا اوډه چې د خپلو ورونو څنګ پر څنګ به ځو مبارزو ته صرف علي اویس علي پر پښتون څه کړی غواړه حسابونه له نجیبه تر عثمانه او عبیده مشره خوشحال ستا د لارې مل دی زلمیان ټول په تا نازېږي خوشحال ستا د لارې مل دی زلمیان ټول په تا نازېږي درومئ پر مخ درومئ منزل ستاسو په انتظار دی دشمن وسړئ له خاورې ناکرار زړونه کرار کوي دا کاروان ځلانده ستوري پر اسمان ستوري ځلاند وي که تیارې وي تکې توري خوند دې تل په تاسو ویاړي او ځلاند له خدای غواړي انشاءالله برای به مومئ ټولې منډې دعا کاندې ډېره مننه